افغانستان 100 کاله پخوا چې شاه امان الله پکې واکمني کوله د پاچا ترڅنګ ولاړه ملکه سوریا ده چې د ښځو د ازادۍ له لومړنیو دفاع کوونکو او په افغانستان کې د نجونو د ښوونځي مؤسسه ده. له هغه مهاله تر اوسه پورې څه شوي؟ افغان ښځو څه لوړې ژورې لیدلي او له څه بیریږي؟ امان الله خان چې په 1919 میلادي کال له برېټانیا څخه د افغانستان خپلواکي واخیسته د ښځو د حقونو له لومړنیو ملاتړ کوونکو څخه دی. د ښځو د مخله پټولو او د نارینه‌و له لوري د ګڼو ښځو له لرلو سره په زغرده مخالفت کاوه او په درست افغانستان کې د نجونو او ښځو د تعلیم لپاره پراخې هلې ځلې وکړې. ملکه سوریا تابو مات کړ، پرده یې له مخې لرې کړه او په عادي جامو کې د پاچا ترڅنګ په عام محضر کې ښکاره شوه. شاه خانم ملکه سوریا وقت ملکه شد به همسرش به بابین گفته برای من کفایت نمیکنه که ملکه باشم، بخوام وزیر معارفم شم و شد و مکتب ساخته به نام مستورات و که نشان بده دختر افغان برین به مکتب. اولین کاری که دختر خود روان کرده که خپل خزای پټکړي او خلکو به ویل د نورو خلکو خو ته ځاتي وړي ځان ته نه غوړي. هغه خطر مهمه خبره هم دا و چې هغه باید لزانه پیل کړی وای چې لزانه پیل کړ. امی که ملکه سوریا در کنار یک مرد از افغانستان استاد میشه و همسرش به وجودش به بدنش به نامش خجالت نمیکشه، ننگی نمیپنداره، او را حقوقش به عنوان یک انسان میبینه. اینمی خودش یک دستاورد و یک گپ کلان است. خود اینمی بودن یک زن یک رهبر در پالوش ای خود از یک چهره بسیار انسانی با سیستم حکومتی میده. به خاطر از اینکه مانا میته که هر دو کتله جامعه هم زن است و هم مرد حصه دارن دامن ساخت از مملکت، در دامن نمایندگی از مملکت. از او خاطر بسیار یک حرکت بسیار مدنی و یک حرکت بسیار چیز به نظر من میشه حرکت بسیار مهم بود. د افغانستان دودیزې ټولنې د ملکه سوریا او د هغې د خاوند پر دغو اقداماتو عکس العمل وشود، خو شاه امان الله له خپلو اقداماتو تیر نشو او بل ګام یې واخیست. په 1928 میلادي کال یې 15 افغان نجونې د لوړو زده کړو لپاره ترکیې ته واستولې. یو څو جنکې ترکیې ته تحصیل لپاره لېږلې وې چې ډاکټرانې شي او دلته راشي خلک ښځه نارینه ډاکټر ته په هغه وخت کې نه بوله، نو دا ښځو ته به یې بیایي. نو لهذا وایي امان الله خان کافر ده. نو دې ته به خدای دې صاحب د منحرفو ملایانو له توجیهاتو نه وساته. زه خو لیک په شرعي علومو پوهېږم، اسلام یو ډېر پاک او منزه دین ده، لیکن سوء استفاده له هر شي نه کېږي. باور کیږي چې دا چټک اصلاحات د امان الله خان د واکمنۍ د پای ته رسیدو سبب شول او بالاخره له 10 کاله پاچاهۍ وروسته په 1929 میلادي کال برېټانیایي هند ته پناه یووړه. ټولنه زموږ اکثریت چې وا سواد نه درلودی، اکثریت چې وا د ښځو په اړوند باندې یو قبیلوي دید درلودی. مذهب هم یو ستر فاکتور په دې برخه کې، نو خصوصا هغه قدمونه شاه امان الله خان غازي چې هغه تنه داسې برداشت اخیستلی شو چې هغه د مذهب سره په ټکر کې دي، هغه د دې ټولنې د عنعنو سره په ټکر کې دي. نو اضافتا عکس العمل هم چې وښودل شو د خلکو څخه. په یو تړلې ټولنه، یو سنتي ټولنه لکه افغانستان غوندې، هغه حرکتونه لږ عجولانه وو او لږ سریع حرکت وو. ټولنې د دې ټولو مسایلو د هضم حوصله نه درلودله. کاش که من به عنوان یک کسی که
دریده زندگی میکنم میگم کاش که اینا خوب تر مدیریت میشد تا امروز ما بیشتر از او دستاوردا میگفتم و من میگفتم که ادامه او دستاوردا به رغم به قوت بسیار بیشتر است. د پاچا امان الله خان پر ضد پاڅون مشري امیر حبیب الله کلکانی کوله. هغه پاچا چې د واک دورې یو کال هم دوام ونه کړ. د ښځو په برخه کې د امان الله خان ټول اقدامات د حبیب الله کلکانی له لوري په شا وتمبول شول. د محمد نادر خان د سلطنت په 4 کلنه دوره کې د ښځو لپاره د پام وړ پرمختګ ونه لیدل شو.